بالله من الشيطان الرجيم. کار نه کوي سو وخت نه دی دلته سیستم نشته موږ پې نه پوهېږو هلته انتظامیه والا له ورشه انتظامي ولا خو ټول اجي صاحب صرف د تارو ته خیال کوه دا کسان کا دا خاموشي لګې کېنه یار بې وخته دې راوسته بې وخته دې راوسته دلته کېنه هلته کېنه اوس غار پر چې ورک شي موږ ما ورته وویل دا پرېږده هلته نو وروسته نه راوړو بسم الله الرحمن الرحیم صبر وکړه قاسم صافی کې حاجي صاحب غلی شي دې تک کې نوول پرېږدئ خو غلی شي شور مه کوه لکه بس دی کور مې تاسو غلی شئ بس دی لکه بس اورور هغه سړي ته وویل چې ته غلی شي هلک خاموش کوي دا خاموش محترمو هر سړی د ځان سره خاموش شي دا کښېنئ کښېنئ ته کتاب شور جوړ کړی دا ټکی محترمو نن په اے تاسو چپ شئ لګه مه کوه یار الو محترمو هلو هلو جلبل صاحب کېنه بس جلبل صاحب بس دی بس و شور مه کوئ عزیزه شور مه کوئ بسم الله الرحمن الرحیم قاسم صافی ضلع مومند بیان خیل دی ګراوند ته راغلي زمونږ ډېر محترم ځوانان زمونږ سپینګیري زمونږ سیاسي مشران زمونږ علما ټولو ته د زړه د تله سلام وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترمو مسله د یو فرد مسله نه ده دلته که زمونږ ځوانان شهیدان شوي دي دلته که زمونږ مشران شهیدان شوي دي دلته که زمونږ د پولیس والا شهیدان شوي دي دلته که زمونږ ملکان او تاجران شهیدان شوي دي قرآن ته وګورئ دا د سټیک والا سړی غلی که لږ غلی شي نو محترمو هغو څه ذاتي دشمني نه وه داسې یو ګوند هم نه دی پاتې چې د هغه مشران او د هغه ورکران نه وي شهیدان شوي زه تا ته د جمعیت العلماء اسلام په درجنونو مثالونه درکولی شم چې د هغه مشران او علما شهیدان شوي دي زه د عوامي نشنل ګوند په سلګونو مثالونه درکولی شم چې د هغه مشران او ځوانان شهیدان شوي دي زه تا ته د جمعیت اسلامي مثال درکولی شم چې د هغه ورکران شهیدان شوي دي زه تا ته د پی ټي آی د لیډرانو د ورکر مثال درکولی شم چې هغه شهیدان شوي دي زه تا ته یو ګوند یعنې قومي وطن پارټي ده پښتونخوا ملي ګوند دی نامونه به د ځینې رانه پاتې بخښنه پرې غواړم دا ټول کې یو هم نه دی ماف شوی بیا ستا د ډېرو تاجرانو یار ولې زده کوئ یار کښېنئ په دې ځای باندې ستا د ډېرو تاجرانو هم سرونه کټ شوي دي
ستا د ملکانانو سرونه کټ شوي دي بالکل محترمو دا د هیچا ذاتي دشمني نه وه دا په پښتون قام باندې مشترکه دغې خاوره او دغې قام ته یو جنګ راغلی و دا د هغه په نتیجه کې شوي دي زما او ستا دشمن دې ته نه دي کتلي چې ته د کوم ګوند یې ستا کوم کاروبار دی ستا فکر څه دی بس چې پښتون دی دا یې وجلی شوی دی دا یې شهید شوی دی دا څه ذاتي دشمني نه وه بلکې دا د امریکې پراکسي جنګونه چې د دغې ملک د جرنلان او واکدارانو ورسره خوښه وه د هغو په فیصلو کې دا هر څه شوي دي زه مثال درکومه مثال یې درکومه نن که دماکه وشي څه ووایي چې دهشتګردو دا دماکه کړې ده چې ټارګټ کلینګ وشي وایي چې نامعلوم افراد وکړل او چې بله داسې څه بده پیښه وشي طالبانو وکړل راځئ نن دلته سپینګیري ناست دي نن دلته علما ناست دي نن دلته سیاسي لیډران ناست دي وکیلان ناست دي زه څه دلیلونه وایم که په هغه کې څه کمی هم و یو مشر یو عالم یو وکیل یو لیډر چې ما فیل کي په دلیل کې زه په بخښنه سره هره خبره ورسره منمه نن یې ستاسو مخ ته کړم محترمو د کرنل امام بیان دی ویډیو به یې زه درته اپلوډ کړم ټولو ته به ورسي هغه وایي چې زمونږ د پالیسۍ مطابق مونږ په سلګونو افسران دې ته یې ویستلو چې تاسو دهشتګرد تنظیمونه جوړ کړئ تاسو مسلح تنظیمونه جوړ کړئ او ما او زما هغو ملګرو 95,000 کسانو ته ټرینینګ ورکړی دی دومه حواله درکومه جنرل عبدالقادر بلوچ په 2014 کې په اسلام آباد کې په یو بیان کې وایي چې موږ ته ضرورت پیښه چې په افغانستان کې مداخلت وکړي نو د هغې دپاره موږ په قبایلي سیمې چې کومې دي دا د دهشتګردۍ اډې جوړې کړې او موږ ټرینینګونه ورکړل درېیمه حواله درکوم جرنل حمید ګل چې د آی اس آی جرنل و هغه په خپله منلي دي چې دا ټول ټرینینګونه او دا کار مونږ کوو جرنل مې هم یاد که کرنل مې هم یاد که د آی اس آی وال مې هم یاد که اوس تر ټوله غټه عهده درته یادوم چیف آف آرمي سټاف و دی په هغه وخت مشرف هغه خپله انټرویو ده چې دا زما هیروګان دي د وخت وزیر اعظم په 2019 کې زه د تعصب په بنیاد نه یم خو هغه وزیر اعظم ښه وکړل چې خبره یې واضحه کړله په امریکا کې په 2019 کې عمران خان هم ورته وویل چې دا زما ادارې د وزیر اعظم په کرسۍ ناست سړی و په ملک کې په دې نه غټه غانوي کرسۍ چې دا زمونږ د ادارو پیداوار دی او تعلقات دي نو محترمو نن چې زه د چا د لاسه وژل شم ظاهره خبره ده زه خو به آخري ځای ته ځم چې په دې کې کوتاهي او غلطي د چا وه نن هم ما که څوک په دې خطا بولي دا ناستو کسانو ته او چې څوک یې اوري چیلنج ورکوم چې راشئ زه په ډېرو کینټونو کې که ما تا ته دا وسلوال دا ټارګېټ کیلر دا طالب دا چې کوم نمبر کوي دا مې نه کړل درته ثابت بیا راشئ ما ته سزا راکوئ نو محترمو دا چې څومره هم قتل عام کیږي دا د دوی دپاره د ډالرې پالیسۍ وې زمونږ دپاره د وینو پالیسۍ وې د دوی دپاره په آسټرالیا کې د جزیرې پالیسۍ وې او دلته په انګلیسایډ باندې دا پښتنې خویندې ناستې دي زمونږ ژاړي د اوښکو پالیسۍ وې تا ته نو محترمو خپل یې نارې په آخر کې وکئ ګران ورور جذباتو نه زه لږ نن په تفصیل سره خبره کول غواړم نو محترمو دا مسله یو طرف ته په ما باندې ظالم و یو طرف ته ظالمانه پالیسۍ وې یو طرف ته د دنیا ټول قوتونه و بل اړخ ته پښتون قام بې اتفاقه و تقسیم و ملي فکر یې نه لرلو پښتون قام تقسیم دی دا عموما ضلع ده چې په دې کې وژنې وشي
د ټولو خلکو به زړه پې خفه وي خو چې په خیبر کې وشي بیا نه وي پې خفه نو دا خو د ټول کام فکر نه شو بیا چې خیبر چې وشي د خیبر خلک پې خفه وي خو وزیرستان ول نه وي پې خفه وزیرستان کې چې وژنې وشي ټوله ورځ به روډ بند کړي خو په تیرایه باندې په سوات کې نه بندوي دا ملي فکر نه دی دا تقسیم دی بیا مونږ په تنظیمونو کې تقسیم یو یعنی چې څوک زما په ګوند کې دی زما په پارټۍ کې دی که هغه چا ووژلو بیا مې زړه پې خفه وي که ډېر هم پښتون وي چې په بله پارټۍ کې وي که زما زړه نه وي پې خفه دا ملي فکر نه دی محترمو زه تیار یم چې د دغه خاورې هر ګوند ته په سینه پورې راجوخت کړم چې راشه چې خپلوالي وکړو محترمو شور مه کوه محترمو زه تیار یم چې په پی ټی آی کې موجود څومره پښتانه دي چې سینه ورسره راجوخته کړم چې ورور مې یې د جمعیت علما اسلام سره غاړه میلاو کړم د جماعت اسلامي سره غاړه میلاو کړم د عوامي نیشنل ګوند چې ډېر کړېدلی دی د هغه سره غاړه میلاو کړم هغه پښتانه چې په پیپلز پارټي په نون لیګ یا په بل کوم ګوند کې دي د هغه سره غاړه میلاو کړم هغه پښتانه چې مختلف کاروبارونه پیسې لري د هغو سره غاړه میلاو کړو هغه پښتانه چې په پښتونخوا ملي ګوند کې دي یا په کوم هم ګوند کې دي د کومې قبیلې دي د کومې سیمې دي راشئ چې غاړې سره میلاو کړو مونږ پښتانه بې اتفاقه یو نن هم دغې جنګ ته په بخښنه سره افرادي قوت هم د پښتون نه دی او معاشي قوت هم د پښتون نه دی په افرادي قوت کې هم پښتون پکې شامل دی په معاشي قوت کې هم دلته د خدای بتې ورکول کېږي پکې شامل دی دشمن کا زر واره هم ماته پالیسي جوړې کړي خو چې زما کام متحد وي زما کام په ملي فکر راټول وي والله چې د خاوره ته څوک په سپک نظر هم وګوري بیا به څوک نشي کتلی خو موږ به ملي فکر لرو نفرتونه ډېر زیات دي نور به دا نفرتونه ختموو خلک وایي چې زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یو وروره ستا لویه ګناه قطعا دا نه ده چې ته پښتون یې ستا لویه ګناه دا ده چې ته پښتون نه یې ته تقسیم یې فکر دې تقسیم کړی دی ته چې پښتون شې والله په دنیا کې یو قوت نشي درکتلی یو طاقت تا نشي درکتلی نو لہذا بحثیت کام بحثیت پښتانه به د دغې جنګ مقابله کوو دا بې اتفاقي وه دا بې اتفاقي وه چې د دلته وژنې کولی شولې د مومند د ضلع مومند ولسه هغه د محمد ګټ 27 لاسونه مو هېر شوي دي که درته یاد دي یاد دي څومره په بې دردي یې ووژل قرآن خانزیب صاحب چې ویې وژل خلکو به تحقیقات کول چې ولې یې ووژل که یعنې راغی میډل یې ورکړی هغو خلکو ته ډېرو خلکو خپلې غیټې او ترکې د پښتنو په وینې جوړې کړلې او بیا د مختلفو ګوندونو خلک ناست یي وکیلان ناست یي سپین ګیري ناست دي ملکان ناست دي زما خوله خو ترخه ده په خوږه خوله تاسو خبره د دغې جرنیلانو سره وکئ ورته وایي چې خلک لاپته دی میسینګ پرسن په هغې غاړه کې خوند یې ناستې دي ژاړي پلارونه دا لیست دومره غټ لیست خالي نامونه دي دا دلته اوس راغلی دی محترمو زه تاسو ته وایم چې که دا د پاکستان جرنیلان د پاکستان آئین مني زمونږ وکیلان دې ورشي سبا د عدالت ته پیش کړي که چا کوم جرم کړی و د آئین مطابق ته سزا ورکړي دا موږ ته قبوله ده که دوی آئین نه مني اسلام مني شریعت مني سبا د زما د وطن علما را جمع کړي ورته پیش دی کړي چې دا چا کوم هم جرم وي د شریعت مطابق یې چې کومه سزا وي موږ ته قبوله ده محترمو که دوی شریعت او اسلام او آئین نه مني د شریعت مني سبا زما د ملکانو جرګه جوړه کړي دا خلک ته ورته پیش کړي په پښتو کې چې کوم د دغې سزا وي دا جرم هغه موږ ته قبوله ده خو محترمو دا جرنیلان دا نه آئین مني نه اسلام مني نه پښتو مني ظلم مني جبر مني ډالر مني امریکا مني جنگ مني خو ستا خاوره ستا د خاورې حق نه مني دا اوس دوی وایي زه خبر شومه چې اوس هم نن دلته په سید خان کور چې کوم کلی دی اپریشن شروع دی
کورونو ته ورځي فوجان چې مونږ څه کوو ترهاګر لټوو و د خدای ظالمه مذاکرات تاور سره وکړل را دې وستل ټرینینګ تاور کړی دی پیسې وسلې تاور کوي او په کور زما راننوځي په کور بیا درته وایم مسله زما په کور کې نه ده مسله ستا په جي ایچ کیو کې ده په جي ایچ کیو کې ده مسله ما پاسې ما مسله په پښتنو کې نه ده مسله په جي ایچ کیو کې ده دای به ټیکېږي او جرنله پښتانه د یو لوی اتفاق طرف ته روان دي نن هم ورځ ده راشه تسلیم شادګي کام ته که نه تسلیمېږې ورځې لرې نه دي چې په ګونډو به پروت وې په دې محترمو یو غږ ورته د ناستې کوه مشره محترمو نن ستا د خاورې بچي مسافر دي نن ستا د خاورې بچي په کروڑونو آبادي کې بهر ژوند کوي د دنیا 10 ملکونه داسې دي چې په 1 کروڑ نه آبادي کمه ده پښتانه 1.5 کروڑ مسافر دي ولې ته په خپله خاوره په خپلو وسایلو اختیار نه لرې ورور ستا وسایل که ستا په لاس کې وای بیا به نن دا خلک مسافر نه وای د دې کې ضلع مومن لږ څه وسایل دي په هغه کې قسم د وکي دلته د ماربلو یا د نفراید د قانون والا قسم د وکي چاره میاشت د دوی نه کرنلان او بریګیډیران پیسې نه اخلي بتې نه اخلي غیر قانوني افغانستان سم تجارت بند ګورسل او بیا دا د ګورسړي چې کوم ګیټ د ګورسل ګیټ تای ګورسل ډېره ضروري خبره ده کېنه لکه کنه یار کېنه بس ناست ګورسل چې کوم ګیټ تای زه نن د ګورسل ګیټ باندې صحیح تاسو هم خلک نه پوهوي زه به یې پرې پوه کړم محترمو ګورسل ګیټ چې اپریشن و خلاص و ځکه چې یارانو ته یې لار ورکوي چې اپریشن بند شو په هغه نه پس یې بند کړ یعنې چې عام خلکو ته لاره نشته نن دای وایي چې دلته ترهاګر راغلی دي نو دلته خو نه وو په ډیورنډ لاین دغه خوا وو چې په ډیورنډ لاین راوړې کیلې دي ګران رول لږ خاموشي سره دا کیسه وایه هلکه کېنه غږ مه کوئ دا کېنه ټکی مه کوئ دغه ډېر شو محترمو دوی وایي چې دلته وسلوال راغلي دي نو وسلوال څنګه راغلل زه طریقه درته ښایم په ډیورنډ لاین 800 کیلې دي چې په هغه راتېر شي بیا کیلې دي چې په هغه راتېر شي بیا کیلې دي چې په هغه راتېر شي بیا کیلې دي د 28 کیلو په منځ کې او چیک پوسټونو په منځ کې څنګه راغلل د اسمان نه خو نه دي راغورځېدلي په قبایلي سیمو کې یو کور همداسې نشته چې د چیک پوسټ او د کیلې نه هغه ښکاره نه وي یو انچ ځمکه دلته د ستا نه پټه نه ده زما د کورونو زما په پرده باندې زما په عزت خو هره ورځ ډرون کیمرې ګرځوي خو د دغو دپاره بیا هېڅ نشته دی لهذا ذمهوار یې ته یې دلته د خلکو په کورونو من نه وځه ستا په جي ایچ کیو باندې به دا خلک احتجاج ته درشي هلته به درد راځي دلته خلک مه تنګوه زه بیا هم دغه خبره کوم چې پښتانه په هر لحاظ سره وهلي شوي دي او بیا تړلي شوي دي آخر خبره کومه پښتنو د دنیا د صف نه وتلي یئ نن په اقوام نن په اقوام متحده کې هر کال د هر کام خلک سره کینی د دنیا فیصلې کوي پښتونه ته پکې نه یې ته وتلی یې د لیسټونو نه ستا وجود کامي وجود ختم شوی دی د دغې ملک په نصاب کې ستا ژبه نشته ستا تاریخ نشته ستا د تمدن اقدار نشته دی ورور ستا په وسایلو ستا اختیار نشته په دې خاوره ټولې چې کومې فیصلې کوونکي دي په هغه کې هم
ستا مشوره نشته دی ساده خبره ده د پنجاب یو جرنیل یې په بلوچستان کور کمانډر کړی دی آصف غفر یو جرنیل یې دلته کور کمانډر کړی دی ټول اختیار د هغو په لاسونو کې دی موږ په تعصب خبره نه کوو خو دا یو حقیقت دی چې پنجاب د پنجاب جرنیلانو دا وطنونه په داسې انداز نیولي دي چې خلک ټیکنیکل هغه په بل نظر کتلی نه شي بیا د وحي بیا غدار او خلک نه د خپلو وسایلو تپوس کړی شي نه د خپلې ورته ژبې پته شته دی نه یې څه نمایندګي شته دی نه یې په خپله خاوره اختیار خو پرېږده د سره مشوره هم شته چې دلته څه کول دي نو لهذا لږ سوچ به کوو په ملي فکر به راټول شو راشي چیرې تللی یئ چې غاړې سره میلاو کو یو کام یو وطن یو دا یې حل دی که چیرې پښتانه راټول شول که پښتانه راټول شول تاسو به یې راته ښایئ چې پلانکی زورور دی او ظالم دی بیا زه درته ګورم چې دی دلته ظلم کړی شي که نه شي کړلی هېڅوک به غږ نه وکړي او زیری در کومه چې پښتانه طرف روان دي یاد کول غواړي یو بل ته به پیغورونه نه کوو بل به په څنډلې نه سره وهو چې زه ډېر ښه تلک ښه په یو ځای به سفر جاري کوو که تېرې خبرې سره یادوو تېر به په هر څه کې هر چا کې سره وځي تېر پرېږدئ راځئ چې اوس روان شو هم اوس یې هم وخت دی په خاوره دی بیا د وینې لوبې را روانې دي او که غلی وي خاموش وي نو د یو بل غذاب په تمه کښېنئ بیا او کیدای شي په هغه نه سخت وي خو ما یو خبره ورته کړې ده نن د مختلفو ګوندونو د مشرانو د ځوانانو نه یو هیله کوم چې په هغه کې ملګرتیا راسره وکړي ما یو خبره ورته کړې ده چې دا ستا آخري ګیم دی ته به دلته هار کېږي انشاءالله خوشحال اوسئ خوشحال اوسئ ضلع مومند پردو خپله شماروله چې اختیار یې زمونږ په لاس کې دی او منظور به نه راځي نن د ضلع مومند او صافي خلکو ورته ثابته کړه چې زمونږ خاوره ده چې څوک دا زمونږ د نیکونو تاریخي وطن دی 15,000 کاله کېږي چې مونږ پې آباد یو په خپله خاوره مونږ د تګ راتګ اجازت د چا نه اخلو خپل وطن مو دی خپل خوشحال اوسئ زه دلته ناست یم ځکه تقریرونه یو دوه پاتې دي